بسم الله الرحمن الرحیم. سهار چې پاڅېدم لومړی مې په دغه تصویر باندې سترګې ولګېدې او ورپسې د هغه خبر مې ولوست چې د باندې 14 کاله بند حکم سوی دی. دا فیض حمید دی او دا تصویر یې په کابل کې ویستلی. سرینا هوټل ده، د جمهوري نظام د سقوط لومړی سهار دی. نو ټپه درته وایم، له هغې وروسته به خبره کوم چې په ما دې کړي په تا وشه، په تا چې کېږي تماشې ته به درځمه. خبره دا کومه چې دغه پیاله چې د ده په لاس کې ده او د کابل کې ولاړ ده او سرینا هوټل کې، او دوی باندې ډېرې تبصرې په لومړیو کې دوی وکړې، ډېر جشنونه یې ونمانځل. حتی په رسنیو کې سوی خلک ناست وو، د فیض حمید دغه اکټ به یې کو چې کابل د دوی په لاس کې ده، منظور یې دا شوی د دې خبرې. مګر دوی نه پوهېدل چې ده ته فیض حمید ته چې په هغه وخت کې د آیسای مشر و د پاکستان، او د دوی ټولې خاورې ته دا پیاله په څومره قیمت تمامیږي چې اوس دوی لګیا دي دا قیمت پرېږدي، خو پرې کولی نشي. تازه نن د پاکستان پوځي محکمې اعلان وکړ او حکم یې وکړ په ده سړي باندې چې د پاکستان د آیسای پخوانی مشر فیض حمید په 14 کالو بند باندې محکوم سه او دې باندې 4 ډوله تورونه دي. یو ډول یې دا ده چې دې د واک نه استفاده کړې ده او قانوني یا محرم اسناد یې هم بیرون ویستلي دي. دا یې د آیسای مشر ده. پاکستان ته مهمه نه ده. پاکستان خپل ټول جنرالان، خپل ټول پوځي خلک، خپل ټول وزیر اعظمان چې کوم دي یا لومړي وزیران چې کوم دي، له واک نه لرې کېدو په وخت کې یو خو یې دوره نه ده پوره کړې، بل منځ کې دوی محکمه کړي دي او بیا زندانونو ته لیږلي. دا د پاکستان تاریخ ده. هغه پیاله چې دوی جشنونه ورباندې ونمانځل، نن یې بیه پرې کوي خو نه یې څه پرې کولی، ځکه په لومړیو کې دوی دنیا ته وښودله چې پاکستان د دوی، طالبان د دوی په واک کې دي. که دوی وغواړي په افغانستان کې هر ډول حکومتولي وکړي، دوی کولی شي. خو دوی خبر نه ول چې دا افغانان دي. افغانانو ته د هر چا خپله خاوره اولیت لري. دوی ته هیڅوک مهم نه دي، نه د چا میلمستیا ورته مهمه ده نه بل څه. د خاورې مسله چې راغله، خط درته کش کوي چې دا مې خاوره ده. اصلا کوم احسان دی بیا ماته مخې ته نه درېږي که د دې خاورې خلاف قدم کېدی. نو نن پاکستان باندې بده ورځ چې راغلې ده، دنیا ته چغې وهي، دنیا ته چغې وهي، دنیا یې غږ نه اوري. ځکه همدې خلکو د افغانستان لپاره لابي وکړله، د طالبانو لپاره لابي وکړله، مګر نن یې خلاف خبرې کوي. څوک ورباندې غوږ ځکه نه ږدي چې پوهېږي د دې وطن کې هغه کړې پروژې چې دوی پلی کړې ولې د سیمې د هیوادونو لپاره، هغه خپله ورته سورنګار شوي دي او په دوی باندې بده ورځ رانقلولې. په هر حال دغه سړي باندې مې زړه ځکه خوشحاله څه چې د دغه پیاله په هغه وختو کې افغانان ډېر وځورول، ډېر یې خفه کړل او تر ډېره پورې